د نمک حرام د ټکي زه حیران کړم چې شیرزی صاحب هم استعمال کو کم چې د پاکستان د پنجاب جعلي دانشوران استعمالوي. ګټه تا وکړله او مړ شوم پکې زه حرام نمکه اوس زه حرام نمکه یم ته حرام نمکه. ما در سره څه وکړل او تا را سره څه حرام نمکه اوس زه حرام نمکه یم که ته حرام نمکه. راځه چې اوس سره حساب د دې شعار وکړو یا به معلوم کړو سره یا به سره لار وکړو. منو چې مونږ ته د روسي یرغل کې ځای راکړ، مونږ ته د زړه راکړ او مونږ ته د تندی راکړ، مونږ ته د مینه راکړه، مونږ ته د اخلاص راکړ، مونږ ته د سختو مشکلاتو وخت کې لاس راکړ، مونږ ته د دښتو او ډاګونو کې کمپونه جوړ کړل، مونږ ته د هر کمپ کې دننه بیا کورونه جوړ کړل. دا ستا تر دې ځایه دعوا و مونږ هم منو، دا مونږ د سر په سترګو هر وخت په قسم منو. خو دا هر څه د په سین باندې لاهو کړه آخر لکه د ګرد غوندې د یو ځلې ټول پوکړه آخر. دا خو مني چې ما د روس سره جهاد وکړو، دغه جهاد می بیا داخل د خپل هیواد وکړو. خو ما روسان د کراچۍ د سمندر ایسار کړه، ما د تور بحر انګریزانو د بارډر ایسار کړه، ما ځان ټوټه کړ مګر ته مې سلامت ساتلی، په خپل صادر مې داسې پټ لکه عورت ساتلی. ما 3 میلیونه شهیدان او معلولین ورکړل، خو تا یورپ ته په بورسو کې محصلین ورکړل. ګټه تا وکړل او مړ شوم پکې زه حرام نمکه اوس زه حرام نمکه یم ته حرام نمکه. زما په نوم د امریکا مرستې دې وخوړلې، د اسیا او اروپا مرستې دې وخوړلې، د اسلحې او مهمات زما په نوم چې راتلل، نقدې پیسې او امکانات زما په نوم چې راتلل، راشن کې هر څه د خیمونه تر کمپلو راغلل، لباس خولۍ نه تر بوټانو او چپلو راغلل. تا تور غنم ویشل او سپین دې په ګودام کې ساتل، خواران غریب به دې همدغسې انجام کې ساتل. ستا موټروی او ویټم بم زما په وینو جوړ شو، ستا جرنیلي او شوکت خانم زما په وینو جوړ شو. ما ته ښوونځی ورانې او ځان ته دې پوهنتون جوړ که، دلته ډاکټر وژنې او هلته دې روغتون جوړ که. ستا د پولیس لاس کې روسي کلاشینکوف د چا دی؟ ستا د پوجي لاس کې پیکا او کرینکوف د چا دی؟ تا د ماجر په نوم په نوي قرارداد جوړ نه کړ، زمونږ په مرستو د همدا اسلام آباد جوړ نه کړ، دا شاه فیصل د کابل نه انتقال نه کړ، بیا د نظام د مجاهدو په زوال نه کړ، مجاهدین د خپل منځونو کې ونه جنګول، ټول د یو بل سره قومونو کې ونه جنګول، څوک پارسیوان څوک پښتانه حرام نمکه و زه حرام نمکه یم که ته حرام نمکه. بیا چې نظام د امارت راغی تاسو ونه کړل، بیا چې نظام د امارت راغی تاسو ونه کړل، په دې د سترګو د شفتلو کې واښه ونه کړل، شمسي اډه د کراچۍ کې امریکا ته ورکړه، بس مخخه د خپل غیرت خپل حیات ورکړه، شته امارت د امریکا باندې ورډنګ نه کړ، زمونږ هیواد د بیا میدان راته د جنگ نه کړ، بیا د مشران ورته اکثر همتا ونه سپارل، ملا ضعیف او برادر همتا ونه سپارل، استاد یسر او اسامه د شهیدان نه کړل، اکثر مشران د په کیوبا کې اسیران نه کړل، چې فتح راغله تا کوم رضالتونه وکړل، د امریکا ته د څو زر شیطانتونه وکړل، په تا کې اوس هم د ورانکارو اډې نشته خپله، ته خدای تا کې د خونکارو اډې نشته خپله، په تا کې اوس هم د ورانکارو اډې نشته خپله، ته خدای تا کې د خونکارو اډې نشته خپله. لګیا میډیا کې اوس ځان ته په پر پټوي، کله په بډه کړي وخان کله ټیکټر پټوي، اوس هم خکینی پښتانه یو نوم او په بل نوم وژني، څوک د ډیلي په نوم او څوک بیا د کابل نوم وژني. پوهیږي دي په نیت غټه واړه حرام نمکه و زه حرام نمکه یم که ته حرام نمکه. تا کوم ګمان کړ چې کابل کې د بمبار کولو؟ تا کوم ګمان کړ چې کابل کې د بمبار کولو؟ تا د مچیو په ګبیون باندې گزار کولو، څنګه صابۍ درته په مالګه کړلو خوند یې درکړ، عبرت مو واخیستلو یخې کړلې پند یې درکړو. که دا د یاد بیا به دې طرف کاږه نه ګوري، نوم یې اودس کې اخله دې طرف به ونه ګوري. اوس د ملا پسې بیخي خپل مقتدیان ولاړ دي، د احمدشاه او میرویس خان نیکه لمسیان ولاړ دي. زه د نړۍ سره اړیکو کې خپلواک یم، د خپلواکۍ په درشل هر الزام نه پاک یم. زه هند او روس او د ایران سره اړیکې لرم، تاجکستان، ازبکستان، عربستان سره اړیکې لرم. څوک د هندو په نوم د زړه نه همکاري کوي، څوک مسلمان په نوم کابل کې بمباري کوي. بس نو اسلام ګاونډیتوب مسلمانی داسې وي که د ازل او د کلونو دښمني داسې وي. والله کې داسې وکړي خره حرام نمکه و زه حرام نمکه یم که ته حرام نمکه. ته د ماجر په نوم خکینی افغانان مه تنګوه، ته د ماجر په نوم خکینی افغانان مه تنګوه، بیا د جیلم پورې اصلي افغانان مه تنګوه.
دوی جایدادونه سرمایه او پانګونې لري تاسو پتلون لري او دوی اوږدې لمنې لري اوس ګل خانان راته د پوز پیغورونه راکوي مونږ ته میډیا کې کله کله اخطارونه راکوي په تا پوز څه ونه کړل مړه خو ګل خان یې که نه تا کې غیرت نشته په نوم به مسلمان یې که نه د ازادۍ لپاره یو غږ د تکبیر پکار دی د اسلامیت او شریعت په لار مسیر پکار دی مړه تر کومه به غلام ابن غلام اوسئ څو به قرضداره د هر ملک او د هر قام اوسئ دا حدیث دی د قرضدار جنازه هم نه کیږي بل د چاپلوس او د غدار جنازه هم نه کیږي زما که منې مړه اوس هم شریعت ومنئ سپین بیرغ جګ کړئ او دا لوی افغانیت ومنئ خوږیږي اسنزي در باندې زړه حرام نه مه که اوس زه حرام نه مه کویم که ته حرام نه مه که اوس زه حرام نه مه کویم که ته حرام نه مه که